الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح کې زمونږ د مبارک درسونه او باغی کې موږ مسله د منځه د وختونو بیانوله چې شریعت د دې موضوع لپاره وخت مقرر کړي. دا هغه وخت نه مخکې کولای شي او نه ورستو کولای شي، الا دا چې شریعت اجازه ورکړي د یو عذر د لاسه چې باغی باندې دلیل یې، لکه شریعت اجازه ورکړي دوه منځونو د یو ځای کولو په سفر کې. نو کله چې ته ماسپخین او مازیګر مونږ یو ځای کې د ماسپخین په وخت کې نو مازیګر د مخ کې کول خپل وخت نه، خو د دې اجازه شریعت ورکړي. یا د مازیګر په وخت کې دی وکړو نو ماسپخین دی راورسته کو په مازیګر پسې هیڅ خبره نه، دا اجازه شریعت ورکړي. یو سړی بیمار دی، یو د پاتې شو، او هغه عذرونه ان شاء الله بیانو به تفصیلا پر روان درسونو کې. د دین علاوه دیسی اجازت شریعت چاله نه ورکړي چې هغه د مزمخ کې کیږي دی ورسته کې، او دا خبره موږ تفصیلا ذکر کړې و هم تیر شوی درس کې چې کم موز قصدن عمدن مخ کې وشي د وخت نه یا ورسته کړي شي د وخت نه، نو دا الله سبحانه وتعالی نه قبلې. ډېر حدیثونه موږ بیان کړو، اخرنی حدیثونه هغه دغه چې یو سړی ود پاتې شي یا تیر شي، نو چې کله دی را پاسي یا ترایات شي نو مونږ دی وکړي. دا شان هغه حدیث بیان کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه وی چې درې خبرې بنلیټ کې، یو چې د منځه وخت راشي نو به مونږ نه لیټ کې، او دویمه دا چې جنازه بنلیټ کې، او دریمه چې جنې کور کې ناشته یو دغه د لپاره مناسب رشتہ راشي نو دغه رشتہ بنلیټ کې. تشن د ام فروه رضی الله عنها حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړې شو غوره عمل کم یو دی، نو الصلاه لاول وقتها، موږ په اولنی وخت کې کول. اول ته موږ تفصیل چې الحمدلله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره کړو. اولنی حدیث په درس کې هغه دی وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موز نه دی لیټ کړي اخیری وخته مرتين دو پیری تر دې چې د الله سره ملاقات شو مرګ پیراغه. رواه الترمذی، د حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تموز نه لیټ کړي، خود دین به یسو حدیثونه مستثنی، لکه موږ سره مخکې تیر شوی دي چې جبرئیل علیه السلام 2 ورځې راغلی پیغمبر له امامتي ورکړي، نو یو ورځ په اولنی وخت کې امامتي ورکړي، دویم ورځ په اخرنی وختونو کې ورکړي، نو د تعلیم لپاره وختونه ته خو نو دغه پیغمبر اخري وختونو کې مونږ کړي. تاسو یو صحابي راغلی په رسول صلی الله علیه وسلم په څو تاسو ته کړو کته تاسو حدیث یادي چې د مونږونو په کوم وخت کې کون رسول صلی الله علیه وسلم ته 2 ورځې موږ سره مونږ وکړه،
نو یو ورځ په اولنی وخت کې مونږونه وکړو، دویم ورځ په اخرنی وخت کې، نو دام د تعلیم د پاره. دلته د عائشه رضی الله عنها مراد دغه نه دی، د دین علاوه وې دو پیری چې د پیغمبر مونږ نه لیټ کړي، کچته لیټ کړي می چې د پیر یو نیم به بس یو نیم پیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونږ کې لیټ شوی نو راغنه چې دو پیری نه لیټ شوی. او کدی سه عام شي چې هغه چې پیغمبر دو پیری صرف په جون کې مونږ لیټ کړي اخري وخت کې کړي، نو د غید علم مطابق هغه نه دی لیدل پیغمبر چې دو پیرونه زیات هغه چې تموز لیټ کړي. سبحان الله، چې دو پیرونه زیات په جون کې وسړې موز لیټ نه کی. دا زموږ لپاره درس دی. او عائشه رضی الله عنها چې خبره بیانینو موت ته بیانې موز دلته نه چې موز نه دی پرې خو ده کفر دی، دا نه چې موز نه دی پرې خو ده نه دا ویلي چې موز په کور کې کړي. دې خبرو ته ګوره خیال کوي، نه دا ویلي چې په کور کې کړي، نه دا ویلي چې موز پرې خو ده، خو دا ویلي چې اخیری وخت کې کړي. وخت شتیله، وخت د منځشتي، خو دومره چې په اخیری وخت کې کړي. د سلفو په وخت کې د دین مشران چې کلو صحابه کرام تابعین هغه بل لاسنیوه کوله یو انسان ته چې کله به موږ پاتې شو پلانې جمعه ته نه راغله او چې ورشو خواله لاسنیوه تعزیت به وته وکړو چې دا غټ مصیبت او غم چې انسان نه د اسلام رکن پاتې شي. د دین بل غټ مصیبت څه ته وي؟ موږ سره حدیث تیر شوی کنه، چې د مازیګر موږ پرې خو د لکه مال اهل عیال تبو برباد شو. د دې دومره نقصان دی لکه مال او اهل عیال چې تبو برباد شي. نو دین اخو بل غټ مصیبت نشته، نو ځکه به تعزیت لتلو. عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې هغه یو پیر موز لیټ شیو، جمعه ته چراغ نو جمعه شیو، نو به موزو کو به او خان لالکو د الله د پاره چې الله را ناراضي شي. او خان لالکو سری په دې چې موز ته لیټ شیو، نو دا ډیره د سوچ خبره. د سلف صالحینو کې تابعینو کې د بازو د سیرت چې ګوري په سیرت کې راځي وی سلويخ کاله د دنه د امام د اولنې تکبیر نه فوت شوی نه تللی. سلويخ کاله د بازو خلدا په سیرت کې راځي چې سلويخ کاله یا دیرش کاله، بازو کې 50 کاله، وی 50 کاله چې مؤذن به بنګ وینو د جمعات کې ناسو. 50 کاله چې مؤذن بنګ وینو په جمعات کې ناسو. دا خلکو چې هغه ته پته و لکه څنګه چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ویلو کړي چې مونږ څوک نه کینو په اسلام کې به برخه نشته. نو ته دې خبره احساس موږ تم دغه یو عمل پاتې شوی دی وره نورې سم نشتی، نو خیریت کزه ته ته پوښتنه کوم مال جواب مره کوا ځان له په خپل ځل کې جواب ورکړه د سحر نه د وسو پوری تا کم دینداری کړی دا بس د دې منځنه له وې سومونه مومي د سحر د نور راختونه د وسو پوری تا کم دینداری کړی دا دغه ما ته پته چې تبه مونږ یادې بس هم دغه پاتې هم دغه مونږ پاتې او چې هغه کې مسله بیا خو دې خو کوي نو د سره سپاتې شو. دا غیر بعد حدیث ته وعن ابي ايوب رضی الله عنه ابو ایوب وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تزال امتي بخير او قال على الفطره
وی زما امت په دغه وخت پوری خیر او خیریت سره ای او پنی غلار باندې به د امت ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم دغه وخت پوری به د امت په خیری او په دې امت کې به خیری چې کله دوی د ماخام موز نه وخت کې د هغه وخت پوری چې د ستوري وزړي یو په یو بل کې نه نوځي. رواه ابو داود حدیث ابو داود راوړی چې ستوري کله وزړي خخ کارش یو په یو بل کې نه نوځي خو نا وخت شو کړه نو چې کله دې امت د موز دغه وخت کو نو بیا به دې امت کې خیر ختم شو. نو ماخام د منځه مسلمان څخه تیر شي او کنه تیر شي ماخام د منځه وخت سره چې نور ډوب شي وخت شروع شو په اسمان کې د سروالي ختمېدو پورې دغه اخري وخت شو. ابتدا نور ډوبېده ختمېده په اسمان کې سروالي ختمېده. امت په دغه وخت پورې په خیری او په امت کې به خیری چې سو پورې د ماخام موز نه لیټ کوي او چې کله ماخام موز لیټ کو د ستورو د زلیدو 1300 او ستوري په یو بل کې نه وته به خو لیټ کړي به د امت نه خیر ختم شي. دا حدیث امام دارمی مروړی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه غم د قشن حدیث دی. دا نه بعد حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده لولا ان اشق على امتي كزما امت دا خبره نګرانې ده لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه نو ما به ویل چې د ماسوتن د موز لیټ کړي دریمې سي پوری یا نیمه شپې پوری. رواه احمد والترمذي وابن ماجه د حدیث راوړی صحیح حدیث دی. دا مثلا موږ سره مخکې تیر شي ماسوتن د منځله کنه تیر شي ماسوتن موز دغه موږ دا مسله بیان کړو چې غوړه طریقه دار چې دا نا وخت وشي خو په شرط دی چې کله جماعت او امام دوی په دې باندې اتفاق وکړي نو بیا غوړه ماسوتن د منځ ټیم د کوم وخت پورې نیمه شپې پورې به د نیمه شپې نه سهار راخته پورې د وخت د ضرورت دی او د معذور خلکو لپاره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وی چې پیغمبر دا خبره کړې ده اعتموا بهذه الصلاه دا موز نه وخت کوي کوم موز ماسوتن موز فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم الله تاسو له فضیلت تر کړه د په نور امتونو باندې چې تاسو له د ماسوتن موز در کړه ولم تصلها امه قبلكم او تاسو له مخکې یو امتون د ماسوتن موز نه کړه. رواه ابو داود د حدیث ابو داود رحم الله راوړی. دا مسله خو ثابت شو چې مستحب ده چې ماسوتن موز نه وخت کړي شي خو هغه مسله غدلته دا شو چې ماسوتن د موز د دې امت لپاره خاص دی نو که څوک دا وایي چې تکړه انسان نشي او دا ته یادی چې کله جبرئیل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د منځونو غو وختونه وخو نو دا وته وی دا ستاسو لپاره د منځونو وخت او د تیر شو پیغمبرانو د منځونو هم دغه وخت حدیث اوریدل کنه ها نو دلته به څنګه وی چې د ستاسو لپاره دی مخکې نو جبرئیل خو به ماسوتن منظوم کړو کنه جبرئیل علیہ السلام خو ماسوتن منظوم کړو نو چې ماسوتن منظوم کړو به دلته څنګه وی چې د دې امت لپاره خاص علماء به دغه ډیر جوابونه کړي خو واضح جواب هغه دی چې هغه حدیث کې دی چې د پیغمبرانو د منځونو وختونه دي مطلب دا شو
چې د ماسوتن د موز په تیر شو پیغمبرانو باندې او نه په امتونو باندې او دې کې دي لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د یو قول مطابق د شپې تهجد واجب او په امت باندې واجب نه دی نو دې کې نو د ماسوتن د موز په پیغمبرانو باندې وو خو په امتونو باندې نو مخکې یو امتو د موز نه کړي نو دا یو فائدې ده ساتي چې ما کوم بیان کړه او په دې فائدې پسې چې زر کتابونه ولټې نو دې سره پیدا نه کی چې څنګه دلته دا ولته دغه جواب دی بل مسله په تیر شو امتونو باندې سو منځونو نو صحیح خبر ده ول علم عند الله چې هغه باندې د پینځو منځونو نه کم منځونه لازم یو دلیل خو بداري بل دلیل حدیث د اسراء او معراج په واقعي کې هغه کې دادی چې موسی علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو روایت کې درځي چې زما په امت باندې د پینځو نه هم کم منځونو خو نه دي کړی سرته نه دي رسول نو طبيعه په الله په سلار شي چې د پینځه منځونو ته کم کی ناغوی ځنی شمته مال حیا راځي نو یو دا فائدې ده ساتي چې تیر شو امتونو باندې د منځونه د پینځو نه سو کمو دغه بعد حدیث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما نعمان بن بشير دا زوم صحابي ده پلاریم صحابي ده ويجي أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة وما تدري ما صوتن ده منزو خمالون ده خديجي كي سوي العشاء الآخرة آخرنه ده ما صوتن موز ده خبره يا ده ساتي چې کله دې سم راځي په حدیث کې چې ما خام مستوي لکی العشاء الأولى اولنې مسوتن موز او دویم مسوتن موز هغه د مسوتن موز دي خویمات وخت معلوم دی هغه وخت سره كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة رواه ابو داود والدارمي وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د موز کو د دریم تاریخ د سپومې د ډوبېدو په وخت کې د دریم تاریخ د میاش سویم تاریخ دریم په دریم تاریخ باندې چې د سپومې ډوبېږي او د دریم تاریخ په شپه کې چې سپومې تقریبا د شپې په 15 حصہ کې ډوبېږي پریوزي د دریم تاریخ سپومې تقریبا د شپې په 15 حصہ کې پریوزي او دینه د ثابت شو چې شپې 15 حصہ شو خو ما سوته مونږ نه وخت کو کړ نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا خبره بیانول غواړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مسوتن د مونږ نه وخت کو دا چې ډیر نه وخت کې نو کم زی ته رسول شي نیمه شپې چې ډیر نه وخت کې کم زی ته ورسه نیمه شپې دغه نه خو نه شاړوله قصدن عمدن هذا وزر دلا سوري ديش دغه بعد حدیث ته عن رافع ابن خديج رضي الله عنه رافع ابن خديج وی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اسفروا بالفجر سحر موز دومره اوګد کوي چې رڼا پکې ولکې فإنه أعظم للأجر دسر أجر ديري رواه الترمذي وابو داود والدارمي خا د دینه باز خلک دا مسله ثابتې وي ځکه موږ سحر موز پرانا کې کوو موږ په ملکونو کې خیالي کړي سحر موز سمرانا لګي دي وې دا حدیث حالته موږ سره مخکې حدیثونه تیر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د موز په تیاره کې کوو او عائشه رضی الله عنها روایت چې زنانه به وته
نو چا به پیژندیم نه چې دا زنانه را روانې دي که سړي را روان دي. او څنګه دلته وایي چې پرانا کې د حدیثونو خو یو بل سره به ټکراو خوري، نه ټکراو نه خوري. دلته مطلب دا نه دی چې ته سحر موز پرانا کې وکا، مطلب دا دی چې پشپه کې وکا خو تلاوت پکې وګت کا. نو چې تلاوت وګت کې نو څه به ولګي؟ رڼا به ولګي. نو د موز ابتدا پرانا کې وشو که په تیاره کې؟ په تیاره کې وشو. چې دا جواب دی نه کړي به په حدیثونو کې ټکراو راځي او کې دی نشي چې د پیغمبر په خبرو کې ټکراو راشي. یو ځکه یو شان کار کوي، بل ځکه وی بل شان، په خپل دغه طریقه کې چې په تیاره کې موز کوي. دلته وی موز او کوي چې رڼا ولګي. نو څنګه وی چې رڼا کې او کوي؟ نو رڼا کې او کوي دا مطلب نه دی په تیاره کې شروع کوي. څنګه چې سحر راوخیږي دغه ټیم کې شروع کوي، خو تلاوت پکې وګت کوي تر دې چې رڼا ولګي. والله اعلم. دا غینه بعد حدیث ته په الفصل الثالث کې عن رافع ابن خدیج، دا دغه صحابي روایت وی چې كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، موږ به د مازیګر مونځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړو. ثم تنحر الجزور، بیا به کې اوخان علال کړی شو. فتقسم 10 قسم، بیا به د اوخان په لسو حصو کې تقسیم کړی شو. اوخان به په سو حصو کې تقسیم کړی شو، په لسو حصو کې. ثم تطبخ، بیا به د غوښه پخه کړی شو. فنأكل لحما نضيجا، تازه تازه غوښه به مو خوړه قبل مغيب الشمس، لا نور بلا ډوب شوی نو. متفق علیه، حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. سوې دلیل له بده باندې چې مازیګر موږ بنا وخت کو کنه، وختي به کو. وخان چې بکلالی او به تقسیمی او به غوښه پخی او به خوري او لا نور ډوب شوی نه. نو دا د مازیګر هغه اولنی وخت کې به کو. مازیګر وخت کله شروع کی چې کله سورې مثل نه د یو مثل نه شروع کی، چې د هر شي د سورې په یو مثل شي، د دې مازیګر وخت شروع شو. دو مثلو ته چې رسی چې نور زیړ شي دغه اولنی وخت ختم شو. د دې نه بعد اخو به د ضرورت وخت. نو چې ته شروع په دغه وخت کې چې کله مثلونو ته ورسې نور زړ شوی، خو ماښام منځ ته لږ وخت پاتې نو په دې کې وخانه لولکی صرف هغه چاړه به مرانه کوي. او چې تر منځ نه راوځي مازیګر منځ نه چې راوځي بس د ماښام د منځ ټیم نو پای کې او خلال ولو سرمنتی وستا او په خول او خوراک. غټه خبره چې صرف حلال کې غټه خبره د دین نه ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دا غوی د طریقه او د منهجو چې غوی به د مازیګر منځ وختي کوو. والله اعلم. دا غینه بعد حدیث ته وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر وي مكثنا ذات ليلة ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. ويوشپ موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار کو د ماسوتن د منځه د پاره، دي ځکه مل العشاء الآخرة وي. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، پیغمبر چې راووتو نو درې مېسه د شپې تیر شوی و یا د غین ورسته. فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. اوس دا موږ ته پته نشي چې کور کې مصروف شي او د خپل اهل سره کنه بل څه مسله و، خو دغه ټیم کې پیغمبر راووتو. فقال حين خرج، نو چې کله راووتو نو دا خبره وکړه انکم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها اهل دین غیرکم، تاسو یو دې منځ ته په انتظار ناسي چې بل امت د دې موږ انتظار نه کړي. اما سلام مخ کې تیر شو ماسختن موږ د دې امت خاصیت ته بل امت د موږ نه کړي.
ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. وكزما أمت مشكل نجول إذا نموز ما هر ورزق دي وخكوله. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. بمؤذن توين وغا إقامتكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورمخي شمونزيوكو. رواه مسلم ده حديث من مسلم رحمه الله راوله. نو دیزی کم دا مسئله بیانه شو چې د ماسخوتن موز دا وخته کول سری غوره دي او بار بار دا خبر سره ذکر کو دا نه چې تب کور کې ځان له جنماز چولې یو ماسخوتن موز دا وخته کول غوره نه خزه کولې شي خزه کولې شي یو خزه دا کور کې موز کې پلس بجې د ماسخوتن موز یا یو لس بجو ته لیټ کو هیڅ خبره نه خکارو خو ته ستاسو پر خو جمی ته تللی شي نو کو جمع لیټ کوي نو به ډیره خدا که جمع نه لیټ کوي بیا به باقه وخت کې کوم وخت کې جمع کیږي. والله اعلم. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو دا جذبه دي چې ډیره ولا به دي خبرو سره چې تاسو انتظار کوئ د دې سیمانځه د وغه شوق به خډیر شي هغه وخت کې دې سوچ د خلک به وختي ود کیدو او به سهار وختي پاسې دی نو دا موږ به چې دا وخت بلیټ شغله به خوب ورغلی نو دا خلکو له جذبه ډیر ول غواړي نه وته دي شي. ځکه امام بخاری رحمه الله شاگرد دی الفربری دا د امام بخاری رحمه الله شاگرد دی او داغه په شاګردانو کې په تکړه شاګردانو کې نیورز هغه د امام بخاری سره ناس امام بخاری او حدیثونه بیانول نو د دې مخ نه دي چې اندازه ولګول ده چې د تنګ شوی خبر ډیر وګد شو. نو بیا ته امام بخاری وی سرو زرو ولا سر زر جمع کوي سپینو زرو ولا سپین زر جمع کوي دنیا ولا په دنیا په سیمنډي وی موتا ګره د پیغمبر او د صحابه کرامو سره ناشي مې دا غو سره ناشي او دا خبره ورېدل کې دا غو سره ناشي دي سره دغه جذبه غیر او چتک. نو فضائل چې کله انسان ته معلوم شي د عمل دغه د لاسه جذبه ډیریږي د عمل دغه نه بعد حدیث ته عن جابر بن سموره رضي الله عنه. جابر بن سموروي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا منزولم په دغه وختونو کې کول کم چې تاسو کوی دا دغه خپل وخت خبره کې مونږ ته نه لګیا خپل کسانو ته وي ویم دغه ټیم دا کم چې تاسو کوی. وكان يؤخر العتمه بعد صلاتكم شيئا. خدا دې چې د مسوتن د موز به ستاسو د وخت لګلیټ کو. وكان يخفف الصلاه او دغه موز به دي شي لن منزو. رواه مسلم ده حدیث مسلم رحم الله راوړی. دا باقی حدیث خو واضح دی خو دیز کی بلګه خبره وکړو چې موز به لن کو. د لن موز ګره دا مطلب نه چې ټونګي به وایي او د لن موز مطلب دا هم نه چې خشوع وکې نه و. ځکه صحابه کرام وی د پیغمبر د منځ په شان موز موږ نه دی لیدلې لند بمو پورا بمو خیال کوي د خبرې ته لند بمو پورا بمو خسته قرات بو خولي رکوع بو خولي سجده بو ولند بمو دې سره دینه بس خلک دا غلط معنی واخلي. دویمه خبره دا عامه قاعده ده ساته چې امام له بکار دی چې غالبا موز لند کوي خو کله نه کله وګدوم کولای شي. مونږ دا مرز د یو حدیث یاد کو د خپل فوایدو لپاره بس به ارزي کې بیانو لکه یو حدیث دی عوام ته یاد دی وی حلال رزق ګټلو عبادت دی اوریدلم دي کلم هر وخت ته مخې ته کیږي الکه نه جمعات کی نوی پلانی ذکر پلانی عبادت دینداری چې سوت
بس منګه رزق کې مزدوری دا او حلال رزق ګټل خو ته اوس په درې چې عبادت ته حلال رزق ګټل عبادت ته سره د نور او عبادتونو موږ دې پرې خو دې عقیده دې پرې خو دې ته شي عبادت کې نو دا بعض عوام یو حدیث یاد کې فائدې لپاره نو دا حدیث یاد کې وي پیغمبر به موږ لړن کو الته دې لړن موږ غواړي د دې په جمعات کې ډېر نه لګي دې مطلب دا نه دا موږ چې موږ وګد کو کنه وګدي دا د پیغمبر هغه لړن موږ اخیسته موږ وکړو نو عام قانون دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موږ اکثر لند کو او د امام د پاره دا خبره ده او کله نه کله به وګت کو دغه د ماخام د موضوع په لندو صورتونو کو اکثر خودي ستم ثابت دي چې سوره الاعراف په کې ویلې سوره الاعراف تقریبا یو سی پاره سوره الطور سوره المرسلات او د نور صورتونه موږ خو همیشه په لندو صورتونو کو که چې یو ورځ مې کېده ډیر مې زړه تخنیږي چې یو ورځ د سورۃ الاعراف تور کوزیږم د پیغمبر د سنت په تطبیق کوم خو الله دې د مرګ نه مخکې دې طاقت مال راکړي سخت زړه مې کېږي دې ته چې دا سنت د تطبیق کم چې د سورۃ الاعراف د ماخام په منځ کې وي خصوصي د سرمنی دا مسله ده الته حلال رزق ګټلم عبادت ته کنه خېټم ساتل غواړي خوبم کول غواړي ملګرو سره غب شپ هم لګول غواړي او به د مخاله منځنه بغزو مخلک ډوډۍ خوري نو الته ډوډۍ هم چې وي چراش عمله ده واسطه منځنه په پتل نه لګي ونه وي دا مشکل دی مونږ چرته سحر په منځ کې د جمعې په ورځ د سورۃ الانسان او سورۃ السجده وایو نو اندازه لګوم الحمدلله دې خلق خپه رواني سټونه نني بیا د پیغمبر په طریقه عمل کوي دغه مطلب دی نني بیا د پیغمبر په طریقه عمل الته خو نه کوي ملک نه دی خبر ستا مولا د پیغمبر د طریقې نه نو زم پرې دمه او ستا مولا د الف نه یا پوری د سیده چې هر څه ته یاد دي د دې کلی مولا قران به صحیح نشي ویل دی هغه نه کوي نغله قران مو صحیح نه ورځي ته سوي دغه قران په جبريل عليه السلام راوړل د پیغمبر له ورکړو دغه قران د کوم چې ستاسو امام وي له قران صحیح نه ورځي زما امام نه کوي دغه کمې دی خو پیغمبر خو کړی دی کنه او زموږ کار خدا غي سره صحابه کرامو کړي نو صرف دا چې تاسو د حدیث دا ټوټه راونی سي چې پیغمبر به جی موزلند کو خو کله نه کله به وګت کو دې خبرې تم لک پام کوي پکې چې کله نه کله به وګدوم کو وعن ابي سعيد رضي الله عنه ابو سعيد قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العتمه من د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صلاه العتمه ما سوتن د منځکو فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل نیمه شپې پورې وي موږ ناس دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت وی چې خذوا مقاعدکم کینی بیا کینی وی چې فاخذنا مقاعدنا موږ بیا کیناست د منځنه مخکې یو خبره وته کوله او غدا ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم خلق منځونه کړی دی او د شوی دی وای منځونه کړی دی او د شوی دی وانکم لن تزالوا في صلاه من انتظرتم الصلاه او تاسو چې د کم وخت نه دی منځ ته په انتظار کې ناسین ولکه تاسو چې په منځ کې یې نو دې سړي چې تاسو سوچ کې چې موږ نه وخت شونه که وخت نه وخت هم شو خو تاسو لپاره د ټول وخت د شمار شو لکه په منځ کې چې وای تاسو
ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، او کچرته د کمزورو کمزورتیا نه وي، د بیمارانو بیمارتیا نه وي او بیماری نه وي، لاخرت هذه الصلاه الى شطر الليل، نو ما د موزنا وخت کو دغه نیمه شپه چې نیمه شپه تیرې دي ټیم کې مکو. رواه ابو داود والنسائي، ده حدیث ابو داود امام نسائی راوړی. بعض روایتونه کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا وخت شو دومره چې صحابه کرام بعضو به جټکی وخوړي د خوب دلاس، نو سبا کې ورلو دروازه وټکوله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت او د دې ګیری نه د وبو د او دس د وبو غساس کې سسیدو. ويا رسول الله رقد النساء والصبيان، ما شمانان او خزي خو د شوی دي. سبحان الله، دا تعبیر ډېر ناشنا دی. څوک د شوی دي؟ ها ما شمانان او زنانه سړی خو بګینی دی کړي، ها نه سړی نه دی کړي. سړی بغیر د جمع د منځلو د کېدې نشي. نشي ناشنا خلک ودشو ما شمانان او دشو خزي وده کېدیش، خو ځوانان تاسو به انتظار دي. رسول سم راوتم دغه ټیم کې چردامو کوروت او به دوی کې دا خبره نګرانې دین او ما دا موږ دې ټیم کې کوو. دغه بعد حدیث عن ام سلمة رضي الله عنها، ام سلمة وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم. دی خلکو ته وی د وخت دی خلکو ته وی تاسو د ماسپخین د مونږ چې کوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس تاسو د منځنم لګ وختي کوو. وانتم اشد تعجيلا للعصر من، او تاسو د پیغمبر د مازیګر د منځ د وخت نه لګ مخ کې کوی. رواه احمد والترمذي. نو مطلب دا شو چې د مسعودن موزم لګ لیټ کړي دي او د مازیګر هغه ها څه کړي وختي کړي هم دي، نو دغه لګ ورسته کوي چې څنګه د وخت داخلي شي دغه ټیم کې کوي او دا بل مخ کې کوي. دې کو ته طریقه هو قانون وته خو چې د پیغمبر په نقش قدم خو مضبوط روان شي. دا ته نصيحت وکړو. وعن انس رضي الله عنه، انس رضي الله عنه وی كان النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم با اذا كان الحر ابرد بالصلاه، کله چې به ګرمي ډیره ونه د ماسپخین د موز به په یخ وخت کې وکړو. دا مسلمان چې مخ کې تیر شوی. و اذا كان البرد عجل، او په جمی کې به د ماسپخین موز وختي کو، ګرمي بناو. رواه النسائي، امام نسائي دا راوړی. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت وی ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی و، انها ستكون عليكم بعدي امراء، زمانه بعد به تاسو باندې دي سامیران او بچایان راځي، يشغلهم اشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فخپلو کارونو کې به دومره مصروف شي دغه بچایان چې د منځه وختونه به تلل شي، د منځونه به نه وخت کوي. فصلوا الصلاة لوقتها، نو تاسو موږ په خپل وخت کې کوي. موږ سره حدیث مخکې تیر شوی د ابو ذر رضی الله عنه، ځل له کومس وخت ختمي یو کسر پاسې دو او دلته ټولو ته د اعلان کوم چې زده کوي سلفي منهج او د حدیثو منهج، دا سید الحدیثو منهج او سلفیان. یو کسر پاسې یا رسول الله اصلي معهم، نو ولدا غوي سره به موږ کوسو هم ځان لوک. رسول صلی الله علیه وسلم نعم، بیا به دا غوي سره کوي ځکه چې مشران دي بچایان دي. رواه ابو داود، امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړی. کې دې تاسو ذهن کې راغلی چې مو چې یو کسر پاسې تاسو ذهن کې راغلی چې یو کسر پاسې چې یا رسول الله نو جنگ به سره نه کوو. ها جنگ څه تذکرہ وګراله یا رسول الله په منبر باندې وبس خطبه وکړه، کنځلې به وکړو، بدی ردی به وې دغه بچایانو ته.
یا رسول الله په منبر باندې بو ته خیری وکړو کنه یا رسول الله توري بروالو ملک بوله ببل طرف واړو کنه نه وی رسول الله غوي سره موږ کو غوي سره وکي وي موږ جماعت ته بنوزي د جماعت نه بنوزي او په دې خبر من الحمدلله تفصیل ما تیر شوی درس کې خډیر کړو چې د حکام سره به سم معامله کې د بچیانو سره به د مسلمان سم معامله ان شاء الله د عقیدې چې موږ کوم درسونه شروع کړي نو دا خبره به الته به ډیر ښه تفصیلی راځي چې بچای وخت چې کله کافری نو سبکه چې مسلمانی خو ظالمی نو سبکه چې مسلمانی فاسق او فاجر نو سبکه چې مسلمانی او عادل او منصفي نو هغه سره وسکه ان شاء الله دا مسلې په ټول تفصیلا بیانو خدا حدیث یې ساتي موز قصدن لیټ کول ګناه ده کنه ده ګناه ها ګناه ده خدا بچین پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کافران دي نه دي ویلي کافران صحابه کرامو ته وی چې دوی خلاف به جهاد وکي نه دي ویلي وته د کنزلی وته ویلي نه دي د بدر وته ویلي نه دي ویلي وته خودم روي تاسو ځان له موږ کوی چې تاسو له تاسو منځونه نه خرابي او به دا غوي سره منځو کوي وعن قبيصة ابن وقاص رضي الله عنه قبيصوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده يكون عليكم امراء من بعد يؤخرون الصلاه تاسو باندې بدیسي بچایان راځي چې هغه به منځونه نه وخت کوي لیټ کوي به فهي لكم وهي عليهم فهي لكم وهي عليهم دې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی که تاسو دا غوي سره منځو کو دغه نه وخت کې نو تاسو هغه وشو او دا غوي د منځ ته پوس وسوک کوي الله به کوي او دوی معنی به کې دا پرته ده چې تاسو به د موس په خپل وخت کې ځان لو کوي او بیا براشي دوی سره به وکي نو تاسو د موس تاسو د لپاره غنیمت شو نفلی حساب شو ثواب هم ډیر شو د دوی نه به الله د دوی ته پوس کوي دی وته تاسو ته پوس کوي ها نه د باچانه ته پوس د مسلمانانو د خلیفہ او د مشر نه ته پوس د علماء کرامو کار دي خو علماء کرام بم د نصیحت په پټه کوي او په خطرې قیسر وکي نه دا چې باچا او مشر بشرمي نه شرمي بینه فصلوا معهم ما صلوا القبلة خو تاسو وګورئ دا غوي سره منځونه کوي په جماعت کې چې سو پورې غوي قبلي ته منځ کوي چې سو پورې مسلمانانی رواه ابو داود د حدیث ابو داود راوړی و چې سو پورې مسلمانانی منځ وبسي کې په ګناه سره سو کافر کیږي خو نه کنه یو ورځ ما به یو کس راغلو یو بچا خبره شروع کړه کافر مرتد مله گزارو ډیر ګرمي یو وجمه ما تر دې بچا د کفر خو کم ته کافر شراب سکي کفر ده ظلم کوي ظلم کفر ده پلانی زی کی د پلانی سره ملاو شو د پلانی ډم سره ملاو شو دا چې د کفر ده پلانی عالم جیل ته واچو کفر ده زیات فتوا بدوري ظالم دی ظلم وک یره تقریبا کني نه دي سي یو شل پنځیش اعمال هغه ثابت کړو چې هغه د ګناه او کفر ته نه رسېږي بیا پاسه تاسو درباریان یې مطلب دا چې حق پر ساغه دي چې اسی یو مسلمان ته کافر وي دا خبره زمانه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبري په ما باندې اعتراض نه کې څوک ماته اعتراض کوي یا کنزلی کوي یا بدری دوی دا په ما نه دی اعتراض دا اعتراض په هغه چا باندې دی چې چا د منهج منتخول دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بچا موږ لټ کې د خپل وخت نه قصدن عمدن پیغمبر بیا ماته وي تر د سر موږ کوا د خلاف په نوځي
بغاوت بنکه دا منهج خو هغه ماته خولل ما ځان نه خو نه جوړ کړي ها یو بچا که چې کفر وکي نو داغه د وته د پاره من شروط په تیر شوی درس کې ذکر کړیو خ تفصیلا ولله الحمد نو په دې مسله کې احتیاط کوي ډیر زیات ګوره اول الامر په قران کې چې ویل شوی دی د دوه قسمه خلک دي بچیان د مسلمانانو او علما د مسلمانانو او چې کله د دوه خلک د دوه قسمه خلک امت تسبق شو نو بیا امت تلاسنیو کده امت ختم شوی دوه خلک دي بس بچیان د مسلمانانو او علما د مسلمانانو ځکه چې بچیان د مسلمانانو زمونږ د دنیا ساتي زمونږ د پاره علما زمونږ د دین چوکیداری کوي زمونږ د پاره نو چې علما دی وبیلل دین دی وبیلو بچایان چې دی وبیلل دنیا امن او امان هغه دی وبیلو پاتې تاسو پاتې شو هر څه له ختم شو خدي حدیث کې یو مسله هغه ده چې د امام موسی کله فاسد شي د مقتدی موز نه فاسدي دا ډیره هم خبره یاد ساتئ یو دلیل دی نور دلیل ان شاء الله پروان درسونه کې راځي ته بیا باقی تفصیل کو هغه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سووي وستاسو موز او شو د غوی د موز ته پوس په د غوی نه الله کوي خو تاسو هغه وشو نو مطلب دا شو کچرته امام مثال کې منځ ته نه وته او د سماتو د یاد نو منځ ختم کو یا د منځ په منځ کې او د سمات شو اوته ام سیده خو د منځ نه بعد ګنټه بعد چې ما هموس کړو زما او دس نو د مقتدیانو موږ دي ټیم کې صحیح دي صرف په امام خپل موږ راګرځي دا کمزوري مسله ده او اسی خلک په مشقت کې جوړي به اعلان وکړي ټول تاجي مولوی سب او د سمات ټول بیا راګرځوي وري هغه راګرځي ها په یو وخت کې په یو حال دي سي دي چې د مقتدی موضوع سره ماتي اکله چې کله امام د امام نه موږ خبر یو چې د دې امام او دس نشته او بیا سره مودري نو دا موږ زمونږه فاسد دي خو چې موږ ته خبر نه یو امام صاحب ته خبر نه دی هغه ورسته خبر شو نو موږ څه دي ها موږ سید یو دلیل پیدا دی ګوره د بچیانو د کم چې منځونه نه وخت کوي د دوی نه به تپوس الله کوي خو د مقتدیانو منځو شو کوونه شو دا غوي منځو شو دي چې بل مسله په فاسق او ګناګار انسان په سیم منځ کې دا مسله ما تیر شوی درس کې تفصیلا ذکر کړو خو بیا ته اشاره کوم چې دا دلایل ستاسو ذهن کې نه شي یو سړی دی ګناګار دی ګناګار خو ټول دي مثبت وي سړی چې د امام شتي ګناونه نه کوي نه مطلب دا دی چې ظاهري ګناونه پکې دي ظاهري ګناونه نو بده په سیمونز مکه وا کچرته تقوادار او پرهیزګار امام د ته ملاوي هم ملاو نشو جمعات نشتی د سره او دا سړی دی عقیده کې کفریات شرکیات نشتی بیا بده بس مونږ کی او دې کې دا بچایان کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کوي مونږ لیټ کوي دا فسق دی نافرمانی ده کنه خو مونږ په شاته کی کنه کی بس والله اعلم دا غیر بعد حدیث ته وعن عبید الله ابن عدي ابن الخيار عبید الله ابن عدي وی د دې په باره کې اختلاف ته د علماو کرام په منځ کې بعض وی د صحابي او بعض وی نه تابعي که تابعي مشي د مشرانو صحابه کرام سره ملاو شي انه دخل على عثمان اغا وجزنا نوته په عثمان رضی الله عنه پس او هو محصور او هغه محاصره کړی شی او په خپل کور کې د خوارجو له طرف نه او د عبید الله د خپل د عثمان د خپل د عثمان رضی الله عنه سیرت ما تفصیلا بیان کړی د بدري بیانونو کې
هغه ووري الحمدلله میلاویږي په نیټ باندې من ملګرو سره هر ځای کې شتي نو هلته به دا واقعا تفصیلا ووري چې داسې چل شي حاصل د خبرې دا دی چې عثمان رضی الله عنه بعض کسان په علاقو باندې مشران کړیو لکه په مصر باندې عبد الله بن ابي سرح مشر کړو مصر ولرلو شکایتونه وکړو چې زمونږ دین لري په کار عثمان رضی الله عنه هم وخور کو چې مهلت او نصیحت وکړو دغه والی ته چې کوم د خپل طرف نه کینول او بیا رالو مدینه ته وسونو کسان چې کله مدینه ته رالو نو دا کس لري کړیش عثمان دا وته سید لار شي تاسو باز مشران صحابه کرام هم د مشورو کا عثمان دا چاو دا سړی لري کړیش چې دا خلک راوتی دوی نه لري خو خاصه فتنه تی جوړي هغه دوی سره زیاتې کې نو کله چې دا کسان واپس شو نو په لار کې سره یو مری تور غلام وسره ملاو شو دوی روانیو چرته روانې ته وی ما سره یو خط ته هغه مې وړو وینو تر چا کسي وی کله به مروان یادو کله به عثمان رضی الله عنه یادو دا غسر یو لوخو د وبو بای کې څه شي کشار کو جو کې ته بای کې یو خط پروت په خط کې لیکلی چې د عثمان رنه د خط امیر المؤمنین د طرف نه خط عبد الله ته چې زی پرې نه دی خپل کدا خلک هر څه کوي وا سړیونه راولو په عثمان رضی الله عنه مشران صحابه کرام کې امیر المؤمنین دا سخی سره د سړی ستا غلام دی کنه دی او دی د دې د اوخ دی کنه دی او زما اوخ نو دا خط ته چاره خط زمانه دا خط بل چلی کړی شي ګوره فتنه جوړول لپاره الغرض دغه مصر نه چې کوم خلک راغلي و نو غوي به دا مطالبه شروع کړه چې عثمان رضی الله عنه کی او په دې ټول مسلو کې ګوره عثمان رضی الله عنه په حق دی ګوره نو دې ظالمانو دې خوارجو دې خبيثانو عثمان رضی الله عنه هغه وخت کې هغه محاصره کو چې دغه عمر اتیا او کالو کې او سپینګری شه او کمزورې شه تقریبا سلوي خورزي باز روتونه کې 50 ورځې راځي باز روتونه کې سره پاسه 2 میاشتې راځي دوی په باندې خوراک څخه د هر څه بند کړی او په مسجد نبوي کې به امامتيان ورکول بخپله ته عثمان رضی الله عنه محاصره کړی شه د ظالمان د خوارج د دوی په هغه انسان باندې زړه ونه سوځېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له دولونه ور کړی او دایوي کې درې مېنو هم ور کړی ابو عثمان هغه انسان چې پیغمبر ول د جنت زیره ور کړو خو سبحان الله یو حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د کوی په غاړه ناس او صحابي چوکیداری کول اندې کې ابوبکر صدیق راغی ور وټکو اچھا چوکیداری کول راغی پر رسول سم پس یا رسول الله ابوبکر دی وی اجازه ول ورکو د جنت زیره ول ورک هغه راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سره خواږي کیناس د کوی په غاړه او د خپې کوی کې ځوړند کړي بیا عمر رضی الله عنه راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ول ورکو د جنت زیره ول ورک ناغم راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بالکل یو ځای کې ناست څنګه چې اوس د قبرونه یې د قشر یا عثمان رضی الله عنه راغی اجازه ته وخت رسول صلی الله علیه وسلم وی اجازه ول ورکا او د جنت زیره ول ورکا سره د امتحان او د مصیبت امتحان او مصیبت په مرایشي چې د جنت زیره ورکو ناغوي وی د جنت زیره درکې پیغمبر سره د امتحان او د مصیبت
ناغوی شکر ادا کوو په دې چې د جنت زیری راکو، صبر کوو په امتحان او په مصیبت کې. او بیا راغی خو د کوی په غاړه ځای نه و، نو جدا کېناستو. نو ځکه اوس هم هغه قبر د هغوی نه جدا دی، په بقیع کې دی. هغه د پته وه چې کله پې دا فتنه او دا مصیبت پې راغی، نه د پته ولګېده چې دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې طرف ته اشاره کړې وه. خوراک څښاک یې پې بند کړی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی محمد، هغه هم د دې خوارجو نه څه وخت کې متاثره شوی و. د دې خوارجو خبرې ګوره ډېرې زورورې وي. ګوره ظاهري کې مې خبرې نه وي، یو عام خبره به تا ته وکړي، تا به متاثره کړي. خصوصا داسې د هلکان ځوانان نه د کچه، دا دې ډېر زر متاثره کېږي. نو هغه راغی عثمان رضی الله عنه د ګیرې نه ونیو، ښه د ګیرې نه ونیو، د سپینې ګیرې نه. نو هغه ورته وی ظالمه ستا پلار خو د دې ګیرې ډېر قدر کوي، او ستا پلار به زما ډېر قدر کوي، زموږ خو ملګرتیا وه په منځ کې. نو هغه توبه وویسته، دې خبرو نه متاثره شوله، د خوارجو ملګرتیا یې پرېښوده. او بیا پې دا خوارج را ننوتو او هغه د قرآن تلاوت کو. نو دا لاس یې دې پرې کو. نو هغه ورته دا ووایي تاسو دا وایي ستاسو کوم انصاف دی؟ تاسو زما هغه لاس پرې کو چې په هغې باندې ما وحي لیکله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راته وي ما به لیکله. تاسو ظالمانو هغه لاس هم پرې کو زما نه. دا تورې ورته دومره په زور راواچوله چې به یې تندي کې ننوته. په قرآن باندې دې وینه وسسېده او شهید کړی شو عثمان رضی الله عنه. او دغه قرآن به ګویي ورکوي د هغه د شهادت د قیامت په ورځ. دومره اوچت انسان و. خو ګوره منهج بیا هم منهج دی، منهج دی. په هغه باندې سخت راغلی ده، خو منهج نه دی بدل کړی. د حدیث کې څه دي؟ عبید الله وی چې زه لاړم په عثمان رضی الله عنه پسې، هغه محصور، فقال انك امام عامه ونزل بك ما ترى. عثمان رضی الله عنه ته وی چې عثمان ته خو د عام مسلمانانو مشري، پتا باندې چې کوم مصیبت راغلی هو ته لیدلې. ويصلي لنا امام فتنه، او په دې مسجد نبوي کې چې کوم امام مخکې شوی دی، نو دغه فتنه باز خلک راته مخکې شوي دي، امامتیانې کوي. ونتحرج، او موږ کوشش کوو د ځان د بچ کولو. څنګه په فتنه بازي انسان پسې چې راغلی د امیر المؤمنین په وجلو بسي، په ده پسې شاته موږ څنګه مونځ وکړو؟ ګوره ما سوي منهج ناغه سوي الصلاة احسن ما يعمل الناس. وګوره د خلکو په عملونو کې خيسته عمل مونږ دی. فاذا احسن الناس فاحسن معهم، چې خلک ښه کار کوي ته ورسره وکوه کنه. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، او چې بد کار کوي ته دې ځان ساته. رواه البخاري، دا امام بخاري روایت راوړي. وی دا امام چې مونږ کوي نو مونږ خو ښه عمل لري، ته ورسره مونږ کوه کنه. په دغه فتنه باز انسان په شاته مونږ کیږي کنه کیږي بس. ګوره د حق وینا ګوره ډېر ګران کار دی. ګوره ښه دا په خولې چې ویله سان دي چې عثمان رضی الله عنه دا خبره وکړه، خو ډېر غټ ایمان غواړي چې په هغه باندې دا مصیبت د دوی د لاسه راغلی دی، او هغه بیا هم خپلو کسانو ته وایي په دوی پسې شاته مونځ کېږي، ځکه چې مونځ خو غوره عمل دی. بعض صحابه کرام پسې راغلي، خصوصا د صحابه کرامو د زامن، وی امیر المؤمنین که ستا اجازت نو د دې کسانو سره به جنګ وکړو. سبحان الله، دا اوس ګوره مسلمانانو خلیفه دی او امیر المؤمنین دی او ښه زوری دی، خو څه یې وینا زه نه غواړم چې زما د لاسه د یو مسلمان وینم توی شي. په خپله وینه توی شو او په خپله شهید کړی شو د خپلو خپلوانو په مخ کې،
د قران تلاوت کو په وخت کې شهید کړي شو خدای نو خوخه چې زما د لاسي مسلمان مړ کړي شي مسلمان د ویني حفاظت عثمان رضی الله عنه د مسلمانانو د ویني دغه سره دومره غمو وینا نه هیڅ بوتم نه وایي چې ما ته پته ده چې به جنگ جوړیږي نو مسلمانانو کې به کسان وجل کی نو زه نه غواړم چې زما د لاسه څوک وجل شي او په دغه ورځ خوب ولیدو په کوم ورځ چې شهید کړي شو په خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو او د دې دوه ورځې درو جوه او دوته وی رسول صلی الله علیه وسلم او عثمان رو جماعت به زمون سره کې نو ما قشانو شو چې شهید کړي شو لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او د خپل ملګرو خواله خدیجی کی دا حدیث دې پر راوړل د مؤلف رحمه الله چې دا امام فتنه باز د دې ټیم کې فتنه جوړه کړې ده کنه مسلمان حاکم او بادشاہ خلاف راوته دي او ظلم او زیاتی شروع کړي غموز پسې کیږي دې مسلې لپاره دا حدیث راوړل او د صحابه کرام منهج لکه عبد الکریم البکار رحمه الله وی ادركت 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف امراء الجور بما للصحابه الكرام لدري للصحابه الكرام چې هغه ټول په ظالمانو بچایانو په شاته منځونه کول عبد الله بن عمر چې او انس بن مالک د دوانو په حجاج بن یوسف په شاته منځ او څومره لوی ظالم عبد الله بن مسعود په ولید ابن عقبه په شاته منځ کړي او د سنور صحابه کرام خدای دې چې دغه نه کړي چې دغه خلاف خروج نه کړي سره د ظلم باغ په شاته منځونه کړي خدای خبره ده ساتي چې په دوی په څخمونس کې خدای ټونګي چي وي ها کی کنه کی ولي اوس دام ناشنا خبره چې په دوه مغړ ظالمانو په شاته منځونه کې او زمونږ د کلی غاجز مولوی سي باغ چې ټونګي وي باب سینه کې ولي ها هغه موږ نه لري الته مسله د منځ د ذات سره تعلق ساتي د غزي کې اوس منځ کې رکوع واجب رکن دي سجده رکن دي رکن نه ادا کیږي نو چې رکن نه ادا کیږي بنیاد نشته موږ د سجده کې نه په دې مولا په شاته موږ نه کیږي په دې په شاته موږ دا باندې کې کله چې ته پته ولګی دا چې زمونږ د امام نه سجدي ته ما پریدي نه رکوع ته ما پریدي نه سوره فاتحه ته ما پریدي او بس یو کشتی ده او درز دروزري نو به ته ځان لموس کولای شي دا مثلا ما تیر شي درس کې واضح کړو او دویم په مشرک امام په شاته موږ نکی حدیث زموږ د درس اختتام ته ورسېد ان شاء الله پر روان درس کې به باب فضائل الصلاه اگر که د منځ فضایل خو موږ سره مخ کې تیر شي خو په دې کې دا باب چې تړلې د فرضي منځونو خاص فضایل هغه بیانې دا ان شاء الله د روان درس شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.